بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو لیدونکو، نن د تشریح احصایې په لړۍ کې دریم درس ته راځو چې په احصایې کې د سمیشن تر عنوان لاندې نن غواړو نوموړي درس کې څه زده کړو. سمیشن نوټیشن. په احصایې کې د سمیشن لغات چې استعمالیږي هدف یې د ویلیوګانو جمع ده یا اډیشن دی، یو د بل سره چې هغه څه کو جمع کوو یې. په ګریک کې موږ د دې لپاره د احصایې لپاره یو سمبول کاریږي چې هغه د سیګما په نامه یادیږي، لکه کوم سمبول چې تاسو ته ښودل شوی دی همدغه سمبول د سیګما په نامه یادیږي چې یوازې او یوازې هدف یې د ویلیوز جمع ده یا سمیشن چې موږ ورته کارولی شو. مثلا که غواړو چې دا په نور هم اسانه توګه زده کړو نو موږ به یو مثال راواخلو. داسې فرض کړئ چې یو کتاب دی، د دې کتاب زه مساوي کوم په یو حروف سره، دغه حرف زه بولم په ایکس سره. a piece of book دی. اوس د دې لپاره چې د هر کتاب زه خپل قیمت معلوم کم، مثلا که چیرې اول کتاب وي د اول کتاب قیمت زه غواړم معلوم کم، زه وایم هغه به په یو عدد سره لاندې وښیم چې زه به پوه شم چې دا دغه دپاره نښاني ده. نو x1 به زه وایم فرض کړه دا په 25 افغاني دا کتاب دی. فرض کړه دوهم کتاب هغه هم غواړم معلوم کم، هغه غواړم په x2 سره وښیم، فرض که هغه په 10 افغاني هغه کتاب دی. همدارنګه دریم کتاب مثلا هغه ما په x3 سره ښودلی دی، فرض که هغه په 22 افغاني هغه کتاب دی. د دې لپاره په احصا کې په ډیر ابتدا کې فرض که ماته ویل کیږي چې تاسې د دې سمیشن راوباسئ. سمیشن څه هدف څه دی؟ چونکې په ټولو کې x مشترک دی ستا، نو زه غواړم د ټولو جمع راوباسم. د احصایې په ژبه کې چې غواړو موږ دا ولیکو، په ریاضي کې موږ کولی شو مستقیما دا سره جمع کړو. د احصایې په ژبه کې موږ د سیګما سمبول کاروو، سیګما x. سیګما x څخه هدف دلته څه دی؟ یعنی سمیشن آف د x ویلیوګانې چې هر څونه ویلیوز دلته موجود به اوسي هغه مساوي کیږي زموږ په کومو ویلیوګانو سره چې زموږ سره په ډاټا کې شته، هغه x1 جمع x2 جمع x3. دا فرض که هر څونه ویلیوګانې چې مثلا موجودې وي. د دې لپاره چې موږ یوازې 3 ویلیوګانې لرو نو موږ مساوي لیکو 25 جمع 10 جمع 22. نو د دې وروسته چې هر څونه قیمت دا راوځي د هغه ځواب دلته څه کېږي؟ ځای پر ځای کېږي. مثلا 25 10 دا دې مې 55 15 او 8. دا زما ټوټل څه دی؟ د سمیشن x یا د نوموړي ویریبل چې هغه کتاب دی د جې جمع ده چې موږ د سمیشن نوټیشن په علامې سره څه کولی شو؟ ښودلی شو. فرض که داسې موږ ته بل مثال هم راکول کېږي چې موږ وغواړو نور یې هم ساده کړو. د مثال په توګه موږ ته ویلیو راکول شوې ده، فرض که 50 90 125 1 فرض که دا کولی شو موږ د یو ځمکې حاصلات د ټن په حساب معامله کو، یا ورته هر کوم مثال چې تاسې ورکولی شي، فرض کولی شي دا وزن معامله کوي یا بل څه، هر څه چې تاسې سنجوئ. ما ته دلته ځینې جزونه ویل شوي دي، وایي تاسې سمیشن د x راوباسئ څو دی د دغه سوال. تاسې وایي راوباسئ چې سمیشن x کل مربع څو ده. تاسې راوباسئ سمیشن x مربع څو ده. داسې ورته ډول سوالونه تاسې ته څه کېږي؟ فرض که ورسره مخامخ کېږئ. د لومړي ځل لپاره چونکې دا به زه په یو سره روښاني کړم، د اول لپاره چې غواړئ تاسې حل کړئ، لکه تیر لوړ مثال کې چې مو کار ورباندې وکړئ، یعنی د دې ټولو د ویلیوګانو جمع ده چې هغه زما ویلیوګانې څه دي. که زه دا په x1 فرض کړم د هغسې په ترتیب سره ځمه، اخري په x4 سره
نو هر یو به ځان ته خپله ویلیو اختیار کړي. نو د هغوی جمع به سمیشن x مساوي کیږي په 15 جمع 90 جمع 125 جمع 1 د دوی ځواب به ما ته راوځي چې زه غواړم جمع ځینې راوباسم. سمیشن x فرض که تاسې کیدی را جمع کړئ 351 ځواب درته راباسي. د دوهم فاکتور لپاره که غواړئ چې تاسې ځواب راوباسئ نو هغه سمیشن د x کل مربع دی، یعنی دغه ټوله سمیشن x یو ځل به په قار لویږي، بعد له هغه نه د هغه رایستل سوی قیمت به مربع کیږي. لکه چونکې په اول سټیج کې موږ تیار رایستلی و د هغوی جمع، صرف فقط تاسې څه کوئ مربع کوئ. نو تاسې ته به د هغه ځواب درکړي. کله چې تاسې په ماشین کې محاسبه کوئ تاسو ته به ورته ځواب په لاس درکړي. اوس د دې لپاره چې موږ راځو دریم څخه کار اخلو، دریم غواړو راوباسو، نو هغه سمیشن x مربع دی، یعنی هر د x ویلیو چې دلته لري هغه به مربع کیږي، بعد له هغه نه به بیا د سمیشن یا د سیګما مرحله ورباندې اپلای کیږي. هدف دلته څه دی؟ یعنی 15 مربع جمع 90 مربع جمع 125 مربع جمع 1 مربع. ټوله چې تاسې د مربع څخه خلاص کړئ بالاخره تاسې ته به ځواب راوړي 3.01 یا 3.001. دا نو که چیرې ستا ډاټا د هر څه په تعلق وه هغه میژرمنټ به په دې ځای کې ورته استعمالیږي. که تاسې چیرې راسئ دغه مثال ته وګورئ، دلته موږ ته یو ډاټا سیټ دی مکمل. په دې ځای کې د هر ویریبل لپاره زموږ ته ابزرویشن یا فریکونسي راکړې ده او زموږ څخه غواړي چې سمیشن اف راوباسو، سمیشن اف سکویر راوباسو، سمیشن ام اف راوباسو، سمیشن اف سکویر ام راوباسو. که چیرې تاسې راسئ اول سمیشن ام ته راسئ، ام ویلیوګانې موږ ته تیار سته. که چیرې موږ راولاړ سو M1 M2 M3 او M4 کو دې دپاره F1 F2 3 NF4 ستاسې د اسانۍ لپاره، لیکن و همدې کار ته هم ضرورت نشته کله چې تاسې بیا پراکټیس خپله ډیر کړئ. کله چې د ام خبره راسي یوازې د ام را په نظر کې ساتل کیږي چې هغه 12 چونکې د سیګما علامه کار شوې ده باید جمع کاري یوازې وسي. 15 جمع 20 جمع 10. که چیرې تاسې کالکولیټر راواخلئ او نوموړي قیمتونه سره جمع کړئ تاسو ته به ډایرکټلی مستقیم ځواب په لاس درکړي چې 12 جمع 15 جمع 20 جمع 10 چې ستا لپاره به ځواب 72 په لاس درکړي، یعنی ستا اول جز 72 سو. که داسې راولاړېږي دوهم جز حلوئ چې هغه اف سکویر دی، سمیشن اف سکویر، یعنی اول به دغه ټوله ویلیوګانې چې د اف فرع کې موجود دي دا به مربع کیږي، بعد له هغه نه به بیا د دوی د سمیشن علامه ورباندې کاریږي. ولې که چیرې تاسې وګورئ سمیشن کولی سم زه اول ونیسم، عمومي قوس خلاصولی سم، بیا هره ویلیو مربع کوم، هم ماته د همدغه جملې معنا راکوي. جمع 10 مربع جمع 14 مربع ټوله عمومي قوس بندي. دا هیڅ نه دی، فقط سمیشن اف سکویر دی چې همدغه اف دغه معنا ورکوي. دلته تاسې چې کله دا مرحله په کار واچوئ تاسو ته به ځواب درکړي، تاسې به پراکټیس ورباندې وکړئ. سمیشن ام اف یوازې او یوازې که تاسې سمیشن ولیکئ او عمومي قوس خلاص کړئ د اسانۍ لپاره، وروسته بیا ستاسې لاس پرامخته کیږي. د دوی دواړو ضرب دی، چونکې سمیشن ما لیکلی دی نو وروسته به دا ټوله سره جمع کیږي. جمع چونکې د سمیشن علامه کار شوې ده 15 ضرب 9 همدغه ترتیب ځئ تر پایه پورې بالاخره 10
ضرب 14 دا ټوله قوس بندیږي. کله چې دا تاسې هر یو سره ضرب کړئ بیا وروسته جمع بیا سره ضرب کړئ همدا هر قیمت چې راوتې ټوله سره جمع کیږي هغه به زموږ ستاسو د سمیشن ام اف ځواب راوباسي. وروسته تر هغه تاسې ته بل جز درکول سوی دی د سمیشن ام سکویر اف په نامه دی چې دلته زه اشاره ورته کوم څلرم ته سمیشن یا سیګما ام سکویر اف مساوي کیږي. چونکې زه کولی سم دا علامه د لې ځای پر ځای کړمه قوس عمومي خلاصومه. ام سکویر زما یوازې د ام را ده چې هغه زه 12 مربع چونکې دلته ماته مربع ویل سوی ده ضرب د اف قیمت به ورسره ضربوي چې هغه 15 دی. دا کولی سي یو قوس کې ونیسئ لا ښایسته راځي بل قوس ورکړي هم مشکل نشته جمع بیا راځي د هغه وروسته تا ته د ام درجه بیا درکړې ده چې باید مربع سي ضرب نه ولې دلته اف مربع نه دی یوازې به د اف قیمت ځای پر ځای کیږي. بعد له هغه نه همداسې په ترتیب سره تاسې ځئ شل مربع ضرب لس په دې ترتیب سره تر پای پورې بله خانچه هم ورسره جمع کوئ. هر قیمت چې د دوی سره جمع سو راوتی هغه ستاسې به سمیشن ام سکویر اف وي. نو په ایسای کې سمیشن فقط او فقط د جمع کولو په معنا دی چې موږ مختلف ویالیوګانې په مختلفو ډاټا سیټونو کې یا ویریبلونو کې کولی سو د همدغه تخنیک له لارې په کار واچو او په تشریح ایسای کې د خورا مهم ځای درلودونکی دی.